السلام علیکم دوستانو، زه یم اکرام ودیر. تاسو ګورئ کلا ټي وي. دا دنیا 21مې پېړۍ ته داخله شوې ده او دا ډېر د اډوانس او پرمختللې ټکنالوژۍ زمانه ده. ټولو پرمختګونو سره سره په دنیا کې ولږه بېروزګاري، بې امني او نړیوال جنګي حالات د دې طرف ته اشاره کوي چې دا هر څه په خپله په قدرتي ډول کېږي، یا دا ګډوډیانې د دنیا د مخصوص ځای نه مخصوص خلک کنټرولوي او غواړي چې داسې وشي. دوستانو، په دنیا کې د څه کسانو داسې خفیه تنظیمونه موجود دي چې په هره زمانه کې د دنیا د حالاتو کنټرول د خپل لاس لاندې غوښتی دی، ځکه چې د دې خفیه تنظیم سره د دنیا ټول وسایل، بانکونه، رسنیو سره د دنیا ټول مادي وسایل موجود دي، او دا خفیه تنظیم دا وسایل د خپلو مقصدونو لپاره استعمالوي. دې خفیه تنظیم ته پریمیسین ویل کیږي. پریمیسین څوک دي؟ دا تنظیم کله او ولې جوړ شو او د دوی مقصدونه څه دي؟ د دې جوابونه نن موږ په دې ویډیو کې ترلاسه کوو. د پریمیسین معنا ده آزاد معمار، او معمار تعمیرونکي ته وایي. د دې خفیه تنظیم دعوه ده چې دوی د دنیا د تعمیر او مثبتو رویو لپاره کار کوي، مثلا بشري حقوق، د ښځو حقوق، جهت عامه یا تعلیم عامه او داسې نور شعارونه چې خلکو ته ظاهرا ښه ښکاري، مګر په حقیقت کې د دې خفیه تنظیم د دې کارونو سره هیڅ رابطه نشته، او دا خبرې فقط دوکه ده او د دنیا په سترګو کې د شګو شیندلو یو سازش دی، او د همدې دوکو او سازشونو د پردو شاته خپل خفیه مقصدونه جاري ساتي. دا خلک د دنیا په ټولو غټو چوکو او بستونو موجود دي او ځانونه د دنیا تر ټولو هوښیار او ذهین خلک بولي. د دې خلکو د دروغو او دوکو اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ چې خپله د حقوق زنان چغې وهي او ښځې او جنکۍ دې ته هڅوي چې سړکونو او لارو ته راووځي او د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، لاریونونه وکړي، چې دا نظاره د بې شرمۍ تر ټولو اخري حد دی، مګر په خپل تنظیم کې ښځو ته هیڅ ځای نه ورکوي، او نه کومه جلۍ کولی شي چې د دې تنظیم سره یو ځای شي او د دوی په خفیه مقصدونو کې له دوی سره کار وکړي، ځکه چې دوی ښځو او جنکو ته د کاغذي تشناب په نظر ګوري چې استعمال یې کړي او یې غورځوي. په عام ډول داسې ویل کېږي چې دا خفیه تنظیم په 1919 کې په انګلستان کې رامنځته شو، مګر دا اندازه بالکل غلطه ده، ځکه چې که موږ په قدیمي مصر تهذیبونو باندې غور وکړو نو د دې تنظیم نوم د فرعونیانو د نوم سره مشابهت لري، کوم چې د نن نه 4 یا 15 زره کاله مخکې تیر شوی دی، او د دوی په مقاصدو کې په پوره اندازه فرعونیت په نظر راځي. د دې تنظیم خلکو د هماغه وخت نه نسل په نسل د دې تنظیم په اساس او بنیادونو کار کړی، او دا تنظیم دومره په مضبوطۍ سره په خپلو خپو ودرولی چې دوی سره اوس د دې دنیا ټول وسایل یعنی هر څه موجود دي. او اوس دلته یو مهم سوال په ذهن کې راځي چې پریمیسین خفیه تنظیم سره دا هر څه او دومره وسایل له کومه شو، او څنګه یې د دنیا په وسایلو کنټرول ترلاسه کړو. په حقیقت کې دا هر څه د بانکي سیستم په رامنځته کېدو ممکن شو، ځکه چې د ټولې دنیا د کنټرول کولو لپاره باید اوله د دنیا اقتصاد کنټرول شي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ټولې دنیا اقتصاد د سپینو او سرو زرو په سکو مخکې روان و. د هر ملک دولتي کرنسي د سپینو او سرو زرو سکې وي، لہذا پریمیسین خفیه تنظیم د دې سپینو او سرو زرو د دولت د لاسته راوړلو لپاره بانکي سیستم متعارف کړو، سود یې عام کړو، کاغذي کرنسي یا نوټونه یې متعارف کړل، کوم په عوض کې چې د سپینو او سرو زرو سکو په بانک کې ایښودلو سره هر شخص کولی شول چې کاغذي نوټونه ترلاسه کړي. لہذا خلکو ته چې دا کاغذي نوټونه د سهولت په شکل محسوس شول، نو خلکو د سپینو او سرو زرو د سکو په بانک کې ایښودلو سره کاغذي نوټونه ترلاسه کول شروع کړل، او همدغه شانته په دې نوټونو راکړه ورکړه او تجارتونه هم شروع شول، او د خلکو اعتماد او باور په دې کاغذي نوټونو نور هم زیات شو. او د پریمیسین خفیه تنظیم د دې هر څه د جایزې اخیستلو نه بعد په نوټونو چاپ کولو شروع کړه، او بل طرف ته یې اصلي دولت یعنې سپین او سره زر په خپله قبضه کې کړل. دوستانو، د بانکي نظام یا سیستم مطابق چې څومره سپین او سره زر په بانک کې موجود وي، د همدې د مالیت په اندازه بانک د ځان لپاره نوټونه چاپ کولی شي، مګر دوی داسې ونه کړل، ځکه چې د نوټونو د چاپ کولو ماشینونه له دوی سره وو، او د نوټونو په چاپ کولو په یو څو ساعتونو کې د دنیا تر ټولو طاقتورترین او مالدارترین خلک او تنظیم شول. کله چې دا بانکي سیستم نور هم مخکې لاړو، نو دې خلکو یو ځای یو غټ بانک یعنی فیډرل ریزرو بانک اف امریکا جوړ کړو، او همدا هغه بانک دی چې د امریکا ټول اقتصاد کنټرولوي، او همدغه شانته د امریکا د اقتصاد په ذریعه
د ټولې دنیا اقتصاد د خپل اثر لاندې ساتي. دوستانو د دې خبرو ثبوت چې بانکي سیستم د پریمیسن د خفیه تنظیم په لاس کې دی تاسو د ډالرو د نوټونو نه ترلاسه کولی شئ. ډالرو کې د مصر احرام موجودیت د پریمیسن په بانکي سیستم د قبضه کولو ښکارندویي نه کوي ځکه چې د امریکا د ریاست د مصر د تهذیب سره هیڅ رابطه نشته. فیډرل ریزرو بانک اف امریکا نه بغیر د تنظیم IMF او ورلد بانک په شانته ادارې هم جوړې کړي د ټولې دنیا ملکونو ته په سود پیسې ورکوي او د دې قرض په بدل کې په خپل شرطونه مني. هر ملک چې د بانک نه قرض پیسې واخلي نو هغه ملک په خپل دفاعي سیستم، اردو او استخباراتي شبکو ولګوي او کله چې وخت د پیسو د واپس کولو راشي نو دوی سره هیڅ هم نه وي پاتې. نو په دې صورت کې دا خفیه تنظیم د وخت نه په ګټې اخیستنې سره په دې ملک باندې خپل شرطونه مني که هغه ناروا او غیر اخلاقي ولې نه وي او همدې سره د پوره ملک داخلي او اقتصادي نظام له منځه لاړ شي. او که بیا هم کوم ملک د دې شرطونه ونه مني په دې صورت کې د دې ملک چې په دې لوی بانکونو کې کوم سپین او سره زر موجود وي هغه قبضه کوي، په ملک باندې بندیزونه لګوي او د کرنسي ارزښت یې تر اخري حد ښکته کوي. یعنې فرض کوي که مخکې په 1 روپۍ 2 قلمونه کېدل نو اوس به تاسو په 10 روپۍ یو قلم اخلئ او همدغه شان د په صادراتو او وارداتو بندیزونه لګوي. نو د دې هر څه په شتون کې د دې ملک د خلکو د خپل حکومت نه نفرت پیدا کیږي. دا نفرت د وخت په تیریدو په انقلاب بدل شي او پوره حکومت راوپرځول شي. اوس د پرمیسن د خفیه تنظیم د جوړولو مقصدونو ته راځو چې دا تنظیم د کوم مقصدونو لپاره جوړ شوی دی چې په اورېدو به تاسو هم ډېر حیران شئ. د دې یو مقصد دا هم دی چې په ټوله دنیا کې د یو حکومت وي یعنی ون ورلد آرډر او هغه هم چې د دوی د لاس لاندې وي او د دې لوی مالیاتي ادارو جوړولو نه بعد یو څه حده پورې په دې مقصد کې کامیاب هم ښکاري. او بل مقصد یې د دنیا په ټولو وسایلو یعنی اټومي طاقتونو، جنگي وسایل، رسنۍ او داسې نور شیانو باندې د دوی قبضه ده. او د دې نه علاوه د دنیا آبادي یا نفوس کمول او د یوې سترګې والا طاقتور شخص د حکمرانۍ لپاره ټولې لارې پاکول او اوارول او د ټولو وسایلو په کار اچول. د اسلام د علماو له نظره دا د یوې سترګې والا شخص دجال ظاهروي او پرمیسن خفیه تنظیم د خپل ستر لارښود یا سپریم لیډر مني او سلګونه کاله کېږي چې د دې د راتللو دا خلک منتظر دي. یعنې دا دجالي پوج دی او د دجال د راتللو مخکې دوی هغه کارونه کوي چې د دجال د راتلو نه بعد باید شوي وي. د دې خفیه تنظیم د پیژندلو لپاره ډېرې نښې او نښانونه شته دی او دې خلکو ته د خپلې نښې او نښانونه ډېر زیات ارزښت لري او دې نښو کې زیاتره یوه سترګه، احرام یا مثلث شکلونه موجود دي. دوستانو په رسنیو کې ډېرې شوګانې، ډرامې او فلمونه عوامو ته ډېر په زړه پورې او دلچسپه دي کومو کې چې د پرمیسن لوګو او تعلیمات ښودل کیږي او د دې په ذریعه د عامو خلکو ذهنونه د دې لپاره تیاروي او چمتو کوي چې خپل راتلونکي خفیه مقصدونه پرې ومني. د مثال په ډول د انډیا د مشهوره شو یعنی بیګ بوس واخلئ. په دې شو کې د یوې سترګې موجودیت دا ظاهروي چې د دې شو چلونکی کس د پرمیسن د تنظیم یو غړی دی. پرمیسن په رسنیو کې فیشن انډسټري، هالیووډ انډسټري، بالیووډ انډسټري، تلویزیونونه او د خبرونو چینلې یعنی په هر ځای کې پرمیسن موجود دي او په هر څه یې قبضه کړې ده او د دنیا ټول حالات څاري او د خپل مسیحا یا د دجال د راتللو په انتظار دي. د هیکل سلیماني تعمیر بیا وکړي نو د دې نه بعد به بیا د دوی مسیحا یا دجال راځي او د دې په موجودیت کې به دوی په ټوله دنیا راج کوي. مګر دوستانو موږ له دا هیرول نه دي پکار چې موږ د ټولو کائناتو د خالق یعنی د دجال د رب کوم ته چې دومره طاقت ورکړی چې ټولو دنیا خلک به د هغه منونکي شي. یو څو د کلک ایمان والا خلک به پاتې شي. د ټولو کائناتو رب چې انسان یې د کائناتو د فاصلو د شمیرلو نه عاجز دی د هغه ذات منونکي وو. زموږ په دې عقیده ده چې الله پاک د ایمان خاوندان همیشه د کفارو د شر نه په امان کې ساتي. شیطاني او دجالي طاقتونه هر څومره هم ترقي وکړي، دوکې وکړي او چالونه وچلوي، تر الله تعالی د ټولو نه ښه چال چلونکی دی. الله تعالی هر څه ویني. یو څه وخت لپاره الله تعالی د دې کافرو رسۍ سسته کړي او کله چې د دوی رسۍ راکش کول شي نو یقینا دوی به پر مخې وغورځول شي. دا خلک فکر کوي چې دوکې او فریب په ذریعه به دوی په دنیا راج وکړي مګر په حقیقت کې دا خلک نه پوهیږي چې دا ډېر زر به حق په دوی باندې غالب شي او د دې خلکو په قسمت کې عبرتناک انجام لیکل شوی دی. لکه څنګه چې د خدای دعوه کولو والا فرعون، نمرود، په خپل ځان د فخر کولو والا عاد او سمود هلاک او تباه شول، همدغه شانته به دا خلک هم خپل انجام ته ضرور رسیږي او یقینا دا وخت به د قرب قیامت اخر وخت وي. الله تعالی دې موږ ته د دوی د شر او فتنې نه د بچ کېدو توفیق عطا کړي. آمین. دوستانو دا معلومات چې څومره ډېر کېدای شي شیر کړئ چې ترڅو په خلکو کې
د آګاهي پیدا کېدو کې له موږ سره مرسته وشي. ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ نوې راتلونکې ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تر تاسو ورسیږي. زه امید لرم چې دا نننۍ ویډیو نه به تاسو نوي ډېر څه زده کړي وي او دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. د یو بلې نوې معلوماتي ویډیو سره به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.